د الله رسول صلی الله علیه وسلم پر خپل لمسیانو باندې دغه دعا ویل او بیا به دا د الله رسول وفرمایل کان النبی یتعوذ یا یعوذ د الله رسول صلی الله علیه وسلم با پر حضرت حسن حضرت حسین رضی الله عنه به دغه دعا ویل دم به ور باندې کوي او د الله رسول به ویل چې دا ستاسو د نیکه سنت عمل هم دی چې ابراهیم علیه السلام دی. حضرت ابراهیم علیه السلام به هم پر خپل بچانو حضرت اسماعیل علیه السلام او حضرت اسحاق علیه السلام باندې دا دعا ویل. الله پاک جل جلاله به دغه دعا د اثر او د برکت لوري دغه ماشوم به بیا د مشکلاتو د آفاتو د بد نظرو د جناتو د اثر څخه لري. اعمال کې ډېر زیات دغه موږ باید اعمالو ته بخښه کړو. هغه دعا شته أعوذ بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. دا بوای بیا پر د خپل بچی المسیح باندې دم کې دا د دعا د الله رسول مشترک شوی او د الله د رسول سنت هم دی د خپل پر لمسیانو باندې دا دعا ویل او دا بیا ویل د الله رسول صلی الله علیه وسلم به دا ویل چې ستاسو پلار حضرت ابراهیم علیه السلام هم پر خپلو بچانو باندې دغه دعا دمول او د دې دعا په ذریعه به د الله تبارک وتعالی څخه غوښتل چې دی د هر قسم آفات او مصیبت څخه لري. نن چې موږ پر ماشین باندې ذکر راغلی دی زغله و در ارزه لیکن موږ دوای وکړه تداوی په کار واچو هیڅ عیب نه دی په اسلام کې منع نه ده لیکن مسنون اعمال تم مخه کړه. یو دا چې په میاشت کې خامخا په کور کې صدقه کوئ دا صدقه د امراضو د آفاتو د لرېوالي دپاره غټ ذریعه ده. صدقه ترد البلاء. او دویم دا چې هر ماښام هر سهار دغه دعا پر ځان باندې پر فامیل باندې پر خپل اولاد باندې دموه د په ذریعه باندې به الله پاک جل جلاله ستا د کورنۍ او فامیل څخه د هر قسم نن سبا بد نظر خلک ډېر حسد بغض دا شان پر تا نه لورېږي چې دا داسې توکي یو سړی ستا در باندې راوکړي اوف د کومې خوا یې پیدا کړي چې ته د اوف د دنیا تیر کې داسې ستړی اوف دی د دې سره حفاظت لپاره دا دعا ویلې دغه اعمال دي په خپله یې زده کړه مېرمنې ته یې ور زده کړه انا دې په خپل لمسیانو باندې وایي مور دې پر خپل اولادو باندې وایي پلار دې پر اولادو باندې وایي